د جګړې سیوری له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د سیمې نوي امنیتي اندېښنې کله چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووتل د جګړې اوږد فصل پای ته ورسېد، خو د جګړې اغېزې لا هم په سیمه کې احساسات دي. د جګړې پر مهال کارول شوي وسلې، مهمات او فوجي تجهیزات د بېلابېلو ډلو لاسونو ته رسېدو په اړه بېلابېلې ادعاوې او اندېښنې راپورته شوي او امنیتي وضعیت یې لا پیچلی کړی. د ناټو د پاتې شوي وسلو د کارواني ادعا د ټانک او ډیره اسماعیل خان بریدونه ترمنځ راوتلي. د خیبر پښتونخوا د پولیس مشر ذوالفقار حمید ویلي د سوات او نورو سیمو په لور د ننوتونکو وسلوالو په ډلو کې افغان وسلوال هم شامل وي. د هغه په وینا په جنوبي ضلعو کې په ځینو ترهګریزو بریدونو کې هغه عصري وسلوي ټکنالوژي کارول شوې دي چې ادعا له مخې د افغانستان جګړې له پای وروسته پای ته شوې ده. آی جي پولیس رسنیو ته ویلي چې امنیتي ادارې ته له مخه د پولې هغې غاړې څخه وسلوالو د احتمالي تګ راتګ معلومات ترلاسه شوي وو او له همدې امله په وخت امنیتي اقدامات ترسره شو. هغه د ټانک ځانګړي برید ډېر منظم او خطرناک وباله. ویلي چې د لومړنیو پلټونو له مخې په برید کې شاوخوا 1200 تر 1400 کیلوګرامه چاودنې مواد کارول شوي. د هغه په وینا برید کې شکیل 4 واړه افغان اتباع او تر اوسه داسې شواهد موندل شوي دي چې هغوی پاکستانیان وو. ذوالفقار حمید زیاته کړه چې د ټانک ځانګړي برید او د ډیره اسماعیل خان د شوزنې په برید کې د کارول شوي برتریکي ترمنځ سرکونډه ورته والي لیدل کیږي. د هغه په وینا دواړه بریدونه د یوې ورتره له مخې سره ترسره شوي دي. هغه دا ادعا وکړه چې وسلوال په عصري وسلو، چاودنې ټوکي او ټکنالوژي سمبال دي چې د ده په وینا پکې د افغانستان د جګړې له دورې پاتې شوي وسلې هم شامل دي. نوموړي ویلي چې پولیس په نور امنیتي ادارو به د ترهګرۍ په ضد ګڼ عملیات دارومدار وساتي، خو په خیبر پښتونخوا کې د امن او نظم وضعیت نور هم ښه شي.